او چیرونو کپن کې دې بند کو نو به خلک څوک لحد دپاره دخ کوي او څوک چې کم د صندوق کې واچوي. بهترین شی دا ده چې د هغه دپاره لحد وي. کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا نه تشریف یوړو نو دې باندې د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خپل منځ کې خبرې وي چې پیغمبر علیه السلام مبارک دپاره لحد وکنو او که نه شق ولو کنو مونږ چې ورته ډوره وایو. نو چا وی چې شق ولکنو او چا وی نه لحد ولکنو. به دا خبره وشوه مدینه منوره کې دوه صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نو هغه یو په لحد کې ډېر ماهر او بل په دې شق کې ډېر ماهر او صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم او فرمایل وی کم مبارک صحابي چې مخکې راغو بس هغه کار به وکړو. په دې کې د لحد والا مخکې راغو او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی اللحد لنا والشق لغیرنا. لحد زمونږ دپاره ده او شق د غیرو دپاره ده. معنا څه جایز ده خو بهترین ولا لحد ده. موږ صرف غریبانان لحد وباسو ښه. موږ دنیا کې د مړي د بیمارۍ تپوس نه کوو او بیا ولا په 10,000 صندوق راوړو. هلکه صندوق ته څه ضرورت ده؟